بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ سره اکسل VBA lesson number 6 دی. دې کې به انشاءالله new topics وایو. These topics will cover in this video. دی ویډیو کې به انشاءالله دغه topics وایو. functions کې خاص کر VBA functions او VBA functions کې date and time function به انشاءالله وایو او همداشان user defined functions یا custom functions دا به انشاءالله وایو. زه راغلم اکسل ته او Alt F11 پریس کوم، راځم insert ته او module راولم. دلته ورته لیکم for example sub date and time functions. صحیح ده؟ date and time function موږ سره موجود دي. زه ورته لیکم میسج باکس کې ماته څه راته راکړه، now راته راکړه. زه F5 پریس کوم، ماته date او time یې راته راکړه. همدغه شان زه ورته لیکم چې ماته صرف date راته راکړه. زه F5 پریس کوم، ماته به date راته راکړي او که time ورته والم for example F5 پریس کوم، ماته به time راته راکړي. یا که تاسو وایئ چې for example ماته زما د خوښې date یا time راته راکړه، په هغه کې ماته day month او year راته وښایه. زه ورته لیکم for example dim DTE as date. صحیح ده؟ او DTE is equal to کومه د hash for example 8/2/2024 به ورته هیش لیکم. یا ساتئ تاسو چې کله VBA کې ډیټ لیکئ هغه به تاسو هیش کې دننه څاروئ او هیش کې به دننه لیکئ. صحیح شوه؟ یو سایډ ته هم هیش او بل سایډ ته هم هیش. همدغه شان زه ورته وایم چې ماته دغه راته راکړه. زه F5 پریس کوم او هغه ماته راکړه. اوس ورته وایم چې ماته په دغه کې ډی راته وښایه، نو ډی ورته اخلم DTE. صحیح شوه؟ F5 پریس کوم، ماته وښوده چې دې کې day 2 دی. یا که تاسو وایئ چې VBA dot day ورته لیکم، صحیح شو؟ دغه شان یې هم هسې راولی شئ. یا ورته لیکم for example month راته راکړه DTE F5، ماته په دې کې month راته راکړه. یا همدغه شان زه ورته وایم چې ماته year په دې کې راکړه DTE کې، نو F5 پریس کوم، ماته به automatically year په دې کې شو کی. یا for example زه ورته وایم چې ماته په دې کې ورځ راته پکې add کا dot dated add. صحیح شوه؟ انټروال as string. انټروال مطلب دا دی چې ته په دې کې څه اضافه کول غواړې. زه ورته for example ماته په دې کې year اضافه کا، نو زه به 4 ځلې year ورته ولیکم. کاما 4 دانې، زه ورته یو دانه ماته په دې کې اضافه کا. کوم یو کې؟ دغه ډیټ کې چې کوم مابر یې لیکلی دی. بس زه به 5 پریس کوم، ماته ولیکه چې 2025. همدغه شان زه ورته همدا کاپي کوم، Shift N Control C ته paste. اوس زه غواړم چې په دې کې month اضافه کړم، غواړم چې په دې کې day اضافه کړم. صحیح شوه؟ زه به راشم F5 دې کې ماته year اضافه کړه، انټر وکړم، دې کې ماته month اضافه کړه او انټر وکړم، دې کې ماته day اضافه کړه. صحیح شوه؟ دې کې چې کوم دی همدغه شان اوس ورته وایم چې ماته په دې کې hour اضافه کړه. صحیح ده؟ MSG box VBA dot dated. صحیح شوه؟ هاور دپاره به تاسو H ورته ولیکئ، کاما څو هاور یې یو هاور ماته پکې اضافه کړه. صحیح ده؟ بیا کاما ورته لیکم کوم یو کې DTE کې. یا که ته ورته چې په دې کې موږ سره ټایم نشته دی، نو تاسو په خپله باندې راشئ ټایم به ورته ولیکئ. for example زه ورته لیکم چې 31st for example December 2024 دا مې ورته ولیکو او ورته لیکم چې 12 بجې دي AM PM. صحیح شو؟ همدغه شان دا درې دانې به زه کمنټ بلاک کړم او F5 به پریس کړم. ډیبګ ماته وایي چې څه غلطي په دې کې کړې ده. څه غلطي موږ په دې کې کړې ده؟ ښه، دا به زه AM کوم دغه شان. صحیح ده؟ ګو به واخلم، ماته بیا وایي چې دې کې اوس غلطي ده end. بس که دغه ورنه ریموف کړم او راشم ګو باندې کلیک کړم، ماته به ولیکي چې دې سول. صحیح ده؟ خو هغه ماته ځکه وانغېست چې دلته موږ به هغه فارمټ کې استعمالوو. نو ګوره تاسو وګورئ دې کې موږ ته څه اضافه کړه، هاور موږ ته پکې اضافه کړه، 1 بجه شوله. اوس زه ورته وایم چې ماته په دې کې منټ اضافه کړه، تاسو به M ولیکئ خو M به نه لیکئ ځکه چې M منت لپاره راځي، تاسو به N ولیکئ. بس ګو به والئ، تاسو ته به اتومیټیکلي دا په منټ کې اضافه والی وکړي یو عدد. ورته سیکنډ کې ماته اضافه والی وکړه، ګو ورته وهم، ماته به اتومیټیکلي سیکنډ کې
یو دانه اضافه والی وکړي. اوس زه ورته یم چې ماته ډیټ پارټ فنکشن په دې کې یوز کا. صحیح شوه. کنټرول سی کنټرول وي. زه دلته راځم او زه ورته یم چې ډاټ ډیټ پارټ. صحیح شوه. انټروال بیا زه ورته یم چې فار ایگزامپل وای 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 کاما کم یو ډیټ کې زه ورته یم فار ایگزامپل ډي ټي ای کې. صحیح شو. دا مې د کمنټ بلاک F5 پریس کوم ماته وایي چې په دې کې ایئر 2024 دی. زه ورته یم چې فار ایگزامپل ماته په دې کې منت راته راکړه. F5 پریس کوم ماته وایي چې په دې کې منت 8 دی. او که ورته ویم چې فار ایگزامپل دې کې ماته ډے راته راکړه وایي ډے پکې 2 دی. صحیح شوه. او که فار ایگزامپل زه ورته پکې کیو ولیکم. کیو مطلب کوارټر دا د ایئر سوم کوارټر دی. هر ایئر هغه 4 کوارټر وي چې یو کوارټر 3 میاشتې وي. نو اوس موږ ته معلومات کیږي چې دا موږ سره په سوم کوارټر کې راځي، دا موږ سره په دریم کوارټر کې راځي. F5 پریس کوم نو ماته 3 ولیکو. که دا ورته فار ایگزامپل 11 کوم نو دا موږ سره 4م کوارټر شو، اخري کوارټر شو. F5 پریس کوم نو ماته به 4 راته ولیکي. همدغه شان بیا زه راځم او ورته لیکم MSG باکس. اوس زه استعمالوم dated if. دلته زه راځم دلته یو بل ډیټ ورته اضافه کوم dim فار ایگزامپل DTEE as date. صحیح ده. دلته راځم DTEE دا is equal to for example hash دا مې د 12 واخیسته 2 او 2024 مې ورته واخیسته. زه ورته یم چې دغه ترمنځ ډیفرنټ ماته وښایه. MSG باکس کې راته شو کا VBA MSG باکس ما یې لیکلی دی VBA date diff. صحیح شو. انټروال څه شي ترمنځ ورته منت ترمنځ کاما ډیټ 1 د کوم یو دی DTE، ډیټ 2 د کوم دی فار ایگزامپل DTEE. او دا فرست ډے اف د ویک او دا دې سره زموږ کار نشته دی. بس زه ورته چې کوم بای ډیفالټ وي. F5 پریس کوم ماته وایي چې یو دانه فرق دی د میاشتې. ورته یم ډے وګوره ډے څومره فرق دی. F5 پریس کوم ماته وایي چې 13 راځي. او که ایئر ورته زه وایم F5 پریس کوم ماته وایي چې 0 ایئر دی. که دا مې فار ایگزامپل ورته 23 کو نو تاسو اوس وګورئ موږ ته وایي چې 1 کال دی. صحیح ده. اوس زه یو ماډیول جوړوم او ورته وایم چې ماته د کال اول ورځ ماته وښایه. صحیح شوه. ورته لیکم فار ایگزامپل سب ایئر فرست ډے ماته شو که. صحیح ده. ورته لیکم فار ایگزامپل dim DTE as date مې ورته واخیست فار ایگزامپل او ورته لیکم چې this one is equal to application dot input box enter year only. دلته لیکم فار ایگزامپل year او کاما ورته لیکم فار ایگزامپل type colon is equal to 1 مې ورته واخیست ځکه چې 1 د نمبر دپاره راځي. اوس ورته لیکم چې DTE دا is equal که د ډبل کوټ کې 1 لیکم /1 لیکم بیا / او ډبل کوټ لیکم end لیکم دې کې ماته ZH راته اخر کې راته راکړه. صحیح ده. سوري. صحیح ده که نه. همدغه شان زه اوس غواړم میسیج باکس کې دغه ترلاسه کړم. ورته لیکم چې فار ایگزامپل د ایئر کوم ایئر دا ZH والا چې کوم ایئر دی دا سټارټ آن په کوم باندې سټارټ کیږي. ورته لیکم فار ایگزامپل فارمیټ راته راکړه DTE کاما چې غواړې ډے غواړم که نه چې یو دې ولیکې دا به تاسو ته نمبر درکړي، چې 2 دې ولیکې دا به 0 نمبر ورسره درکړي، چې 3 دې ولیکې دا به تاسو ته 3 کریکټر په ډے کې درکړي لکه SAT سیټرډے FRI فرایډے. که 4 دې ولیکې نو دا به تاسو ته فول درته درکړي. همدغه شان بل مې ډاټ په آخر کې پکار دی. اوس که تاسو فار ایگزامپل F5 پریس کوئ نو موږ ته وایي چې انټر ایئر اونلی. ورته لیکم فار ایگزامپل 2024 کال دا په کومه ورځ باندې شروع کیږي نو ماته به ولیکي چې د ایئر 2024 سټارټ اون منډے. صحیح ده. دا موږ سره په منډے باندې سټارټ کیږي. اوس زه راځم یو بل ماډیول ته او په دې کې لیکم فار ایگزامپل سب ABC مې ورته ولیکو. زه غواړم چې تاسو ته MSG باکس کې څه درښیم هاور ماته هاور راکړه په دې ټایم کې چې کوم F5 پریس کوم ماته چې 17 دی. یا ورته یم چې فار ایگزامپل هاور مې نه دی پکار منټ مې پکار دی. صحیح شوه. او F5 پریس کوم ماته وایي چې 27 دی. او که فار ایگزامپل سیکنډ غواړم په ټایم کې
F5 فرض کوم ماته چې 42 دی بیا F5 فرض کوم 45 دی F5 فرض کوم 47 دی صحیح شو همدغه شان که تاسو وایئ چې دا هاور او منټ او سیکنډ دا زه غواړم په بلې طریقې باندې ترلاسه کړم چې کوم موږ سره ټایم موجود وي زه ورته لیکم فار ایگزامپل 3:00:00 صحیح شوه دا مې ورته ولیکي چې ماته هاور راته راکړئ 5 فرض کومه ماته ولیکي چې 3 صحیح ده یا که فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته منټ پکې راکړه کم کې فار ایگزامپل 12:15 دا مې ورته واخیسته F5 فرض کوم ماته وایي چې 15 په دې کې منټ دی او که سیکنډ غواړم سیکنډ F5 فرض کوم ماته وایي چې په دې کې 20 سیکنډ دی اوس زه ورته وایم چې ماته یو ټایم راته راکړه زه ورته لیکم فار ایگزامپل ټایم سیریل صحیح شوه ورته وایم چې 3 پکې ساعت دی او 15 پکې منټ دی او 10 پکې سیکنډ دی بس F5 فرض کوم ماته اتوماتیکلی دا په دې شکل باندې راته راکړه یا که زه ورته وایم چې فار ایگزامپل 13 پکې چې دی ساعت دی F5 فرض کوم ماته به اتوماتیکلی 1 برته راکړي دلته به PM ولیکي ځکه چې 12 پورې AM وي 12 نه خواته PM سټارټ کېږي یا که فار ایگزامپل ټایم ویلیو ورته ولیکم ټایم ویلیو او غواړم چې په دغه ځای کې دا ورته ولیکم په ډبل کوټس کې فار ایگزامپل 20 مې ورته ولیکو 20 او 20 صحیح شوه F5 فرض کوم ماته اتوماتیکلی دا په دې شکل باندې ټایم راته راوسته یو بل خبره موږ سره ډیره مهمه خبره ده چې هغه ته فارمټ ویلی شي میسج باکس کې ماته فارمټ راته راکړه صحیح شوه فارمټ راته راکړه د څه شي د ډیټ دا کوم چې زما خپل ډیټ دی دا ماته راکړه په لانګ ډیټ کې F5 فرض کوم ماته لانګ ډیټ راته راکړه یا که ورته چې فار ایگزامپل شورټ ډیټ راته راکړه F5 فرض کوم شورټ ډیټ راته راکړه یا که فار ایگزامپل ورته چې میډیم راته راکړه F5 فرض کوم د ماته میډیم راته راکړه صحیح شو کنه نو دغه فارمټ فنکشن دا هم ډېر زبردسته فنکشن ده یا زه راځم فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې میسج باکس کې ماته راکړه this is ZUH دغه ماته په کیپیټل کې راته راکړه نو زه به راشم زه به ورته دا ګریټر دین ته ولیکم F5 فرض کوم د ماته په کیپیټل کې راکړه یا که غواړم چې دا په لوور کې حاصل کړم F5 فرض کوم دا ماته په لوور کې راته راکړي صحیح ده که نه همدغه شان تاسو که چېرته نمبر دلته ورته ولیکئ صحیح ده فار ایگزامپل دغه شان نمبر تاسو ورته ولیکو او دا ته غواړئ په دغه شکل کې ترلاسه کړئ صحیح ده F5 دا به تاسو په دې شکل باندې درکړي او یا که تاسو وایئ که نه چې دا ډیټ ماته راکړه زما په خوښې ماته راکړه صحیح شوه فرض کې زه ورته ډی غواړم 4 دانې مطلب فول نیم بیا نمبر غواړم بیا فار ایگزامپل منت غواړم 3 دانې او بیا ایر 4 دانې غواړم صحیح شوه F5 فرض کوم نو زما د خوښې به ماته راولي یا که دغه مې ورته فار ایگزامپل 3 که نو ماته به فرایډی FRI راته ولیکي او که دا مې ورته فار ایگزامپل 4 که نو ماته به اتوماتیکلی اګست راته مکمل ولیکي راځم ورته وایم چې فار ایگزامپل منت نیم راته راکړه MSG باکس کې راته څه راته راکړه منت نیم فار ایگزامپل منت از لونګ څومره میاشتې پکار ده اوله کاما ټرو که فالس که ټرو دې ولیکو نو تاسو ته به 3 کریکټرز درکوي صحیح شوه ګوره F5 فرض کومه ماته 3 کریکټر راته راکړه اوس کوم فار ایگزامپل فالس ورته ولیکو فالس دې مطلب دا شو موږ ته مکمل نوم راته راکړه جنوري صحیح شوه دویمه میاشت کومه ده ماته وایي چې فار ایگزامپل فبروري دریمه میاشت کومه ده ماته وایي چې مارچ همدغه شان زه ورته وایم چې ماته دغه 12 منث هغه راته وښایه او هغه راته راکړه نو زه دلته لیکم فار ایگزامپل ډیم فار ایگزامپل ABC نه فار ایگزامپل XYZ از انټیجر مې ورته واخیستی ځکه چې دا موږ ته نمبر اخلي for XYZ is equal to یو نه لاړ شه تر 12 پورې ځکه چې 12 ټولې میاشتې دي اوس ورته لیکم فار ایگزامپل ZUH is equal to month name څرنګه ورته یم XYZ کاما فالس صحیح ده او میسج باکس راته راکړه څه شی ZUH او نیکسټ XYZ یا فار ایگزامپل دې په ځای ورته آی ولیکه چې تاسو ته نور هم اسانه شي دا هم ورته آی که دا هم ورته آی که او دا هم ورته آی که بس F5 مونږ ته ولیکه جنوري بیا فبروري مارچ اپریل می جون جولای اګست سپتمبر اکتوبر نومبر ډسمبر صحیح ده همدغه شان مونږ ته 12 منت راته راکړو
اوس زه راځم انزرټ ته او موډیول ته راځم. زه غواړم چې تاسو ته کسټم فنکشن وښیم. ورته لیکم فار ایگزامپل فنکشن sum ZUH دا ماته څنګه والی BC. فار ایگزامپل A زه از ا رینج څنګه کومه، از ا رینج مې دا ډیکلیر کړ. ورته لیکم فار ایگزامپل for each A in ABC sum ZUH is equal to the sum ZUH plus A dot value. صحیح شو. next A. بس ډېر اسانه. دلته زه راځم فار ایگزامپل دغه نمبرونه ما ورته ولیکو. زه غواړم چې دا ټول جمع کړم is equal to sum ZUH. ټولو ته انتخاب کا انټر، دا به موږ ته جمع کړي. که تاسو وایئ چې دوه دانې جمع کومه که نه، چې موږ ته د یو هم والي او بله خانه دې هم ماته په دې کې والي، نو دې لپاره به تاسو راشئ ویژوال بیسک ته او تاسو به ورته ولیکئ چې فار ایگزامپل sum ABC او ورته لیکم چې فار ایگزامپل A کاما B. از ډبل مې ورته واخیسته، که از ډبل نه دی هم څه خبره نشته. نو سمپل زه ورته لیکم چې sum ABC is equal to A جمع B. بس سمپل is equal to sum ABC ورته همدا راته جمع که د دوو سره ماته به ولیکي چې 1246. صحیح ده. بیا زه راځم او زه ته چې ماته د کالم کاونټ یو فنکشن کریټ کړه. صحیح شو. فنکشن ورته لیکم فار ایگزامپل count column ZUH. تاسو هر نوم ورته ورکوئ. صحیح ده، څه خبره نشته. ما ورته ABC ولیکو. ورته وایم چې فار ایگزامپل count column ZUH is equal to the ABC dot columns dot count. بس سمپل او اسانه. is equal to for example count column ZUH. ما ته 15 دانې انتخاب کو، ما ته ولیکي چې 15 دانې کالم په دې کې موجود دي. صحیح شو. is equal to for example count column دومره ځای مو ته انتخاب کو، ما ته چې په دې کې 9 کالمونه موجود دي. اوس ورته وایم چې ما ته سکویر دپاره یو فنکشن راته کریټ کړه. بس فنکشن ورته لیکم SQUARE square ZUH. صحیح ده. او ورته لیکم چې فار ایگزامپل ABC as double. دغه شانې هم تاسو کولی شئ. ورته لیکم فار ایگزامپل square ZUH is equal to the ABC ضرب د ABC. بس سمپل تاسو دلته راشئ. ورته وایم چې ماته د 1200 سکویر راوباسه is equal to square ZUH. ماته وایي چې 440. که د 4 غواړئ او بیا د 3 غواړئ، 5 غواړئ، 6 8 9 ان تر 10 پورې. بس زه راځم دا دغه شان بریک کوم. ماته چې د 3 9 دی، 4 14 دی، 5 25 دی، 6 10 دی، 9 40 دی، 8 4 دی، 9 80 دی او د 10 100 دی. صحیح ده. همدغه شان زه اوس راځم او یو بل موډیول ورته راولم. په دې کې ورته لیکم فار ایگزامپل چې فنکشن کریټ کوم د کسټم ډیټ دپاره. فنکشن فار ایگزامپل کسټم ډیټ. صحیح شوه. او بس ورته لیکم چې as string دا مې ورته فار ایگزامپل واخیستو. میسیج باکس کې ماته څه راته راکړه، خو دې نه مخکې زه راځم custom date. ورته لیکم is equal to for example format is equal to format از ما چې کوم کمپیوټر ډیټا دا راته راکړه. که ما کوم فارمټ کې غواړئ، زه ورته وایم چې فار ایگزامپل 4 ځلې D بیا 2 ځلې او من 3 ځلې او وای راته فول راته راکړه. ښه، زه ورته وایم چې میسیج باکس کې ماته راکړه custom date راته راکړه. F5 مې پریس کړه، ماته اتوماتیکلي custom date راته شو کړو. اوس ورته وایم چې زما په میسیج باکس کې نه دی پکار، زه غواړم چې دغه فنکشن دغه زما په شیټ کې پکاره ده. دلته ورته لیکم فار ایگزامپل date to format as date. صحیح شوه. همدغه به زه راوالم، دا به ډیټ به دلته ولیکم او کنټرول وای دا به زه ریموو کړم. ورته لیکم چې فار ایگزامپل is equal to custom date. دا خانه مې ورته واخیستله انټر، ما د اتوماتیکلي خالي راته شو.
1 for example 2024 مې ورته واخیسته نو ماته به اتوماتیکلي خالي راته شو کي. ولې راته خالي شو کو؟ دغه موږ ته غلط شو شوی دی صحیح دا موږ ورته دغه شان کو. اوس تاسو وګورئ موږ ته به شو شي چې دا په دغه فارمټ کې به موږ ته راکړي چې کوم موږ ورته لیکلی دی صحیح شو. دا موږ سره په دې شکل باندې. اوس ورته وایم چې ماته ټایم هم راته راکړه ځکه ما ورته لیکم ټایم از بولین. بولین مطلب دا دی چې ټرو او فالس په تصدیق دپاره ورته لیکئ صحیح شو. زه دلته راځم ما ورته وایم کنټرول سیمیکالن او سپیس مې واخیسته کنټرول شفټ سیمیکالن صحیح شو. زه از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل کسټم ډیټ دا مې ورته واخیسته کاما. ټایم غواړي که نه غواړي زه ورته چې ټایم نه غواړم دا مې ورته فالس که ماته به اتوماتیکلي ډیټ ورته راکړي. اوس زه از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل کسټم ډیټ ورته ټایم هم ماته په دې کې راکړه او بس ټرو ورته لیکم نو دې کې به هم ماته ټایم راته رانه کړي. ولې به یې راته رانه کړي چې دغه ځای کې موږ ورته فارمټ نه دی لیکلی سپیس فار ایگزامپل HHMMSSAM او PM صحیح شو. اوس که تاسو راشئ او دې من ډبل کلیک وکړئ دې کې به هم راته راکړي دې کې به هم راته راکړي. دې کې ما فالس اخیستی دی دلته راځم از ایکول ټو کسټم ډیټ دا مې ورته واخیسته کاما فالس صحیح شو. دې کې هم راته راکړو زه به دا AMPM ورته ختم کړم او زه به راشم هلته به ورته آپشنل ولیکم صحیح شو. ښه دا خو به تاسو ته اتوماتیکلي په خپله باندې دا راته درکوي دا به درکوي صحیح ده. نو زه ورته وایم چې اف که چیرې ټایم ټرو شو دین دا راته راکړه او که چیرته ایلس دغه شان ونه شو نو بیا راته صرف ډیټ راته راکړه اینډ اف. بس دغه ډېر زبردسته ده تاسو ورته وګورئ دغه آپشن ته هم ضرورت بیا نشته دی خو آپشنل موږ دې دپاره لیکو که چېرته چا ورته ټرو ولیکه یا فالس یې ولیکه یا هیڅ ونه لیکه نو هم دې ماته دا فنکشن صحیح راځي. ګورئ ورته F2 دې سره به نه راځي F2 دې سره به راځي دې سره هم رانغلی صحیح ده. زه دلته راځم ډیټ ورته لیکم سپیس کنټرول شفټ سیمیکالن دا مې ورته ولیکم. زه اوس غواړم چې از ایکول ټو کسټم فنکشن نو زه سره ټایم غواړم نه بس انټر وکړم ماته اتوماتیکلي غلطي راته نه شو کوي. که زه دغه آپشنل چېرته پاک کړم صحیح شو دا ما کلیر کړو او زه رالم F2 دا به ماته ویلی شو ځکه چې په دې کې ما ورته د ټرو والا چې کوم دغه دی ټایم والا چې کوم یو پورشن دی هغه کې ما یا ټرو نه دی لیکلی یا مې ورته فالس نه دی لیکلی صحیح شوه. نو که زه دا آپشنل ورته والم دغه شانې هم کولی شم یا زه ورته وایم چې با ډیفالټ دا موږ سره فالس وي صحیح شوه. دلته رالم از ایکول ټو فار ایگزامپل کسټم ډیټ دا مې ورته واخیسته انټر موږ ته رانغلی صحیح شوه. او که ورته وایم چې دا دې موږ ته ټرو وي بس موږ ته به اتوماتیکلي ټایم به هم راته په دې کې راکړي. نو دا موږ سره په ایکسل VBA کې ډیټ ان ټایم فنکشنز او همدا شان کسټم فنکشنز هیله کوم چې دا به ستاسو زده شوي وي.